اسلامی کال د اتمه میاشت ده او د دې میاشتې نوم دی شعبان المعظم. پښتو کې دې ته وایي د برات میاشت. علما کرامو د دې میاشتې فضیلت بیان کړي چې دا میاشت په دوه وجه باندې فضیلت بهتري لري، غوره میاشت ده. یو خو دا چې دا د رمضان المبارک د روژې د میاشتې مقدمه ده، د هغه دپاره پیشي خیمه ده. او دویمه وجه دا ده د دې میاشتې د برات د میاشتې د فضیلت غوره او ښه میاشته ده چې په دې کې یو شپه ده چې هغه ته شب برات ویل کیږي. لیلة البراءت، شب برات چې ورته ویل کیږي، د برات شپه. اول خبره خو ده چې دغه میاشته فضیلت ثابت دی که نه، او په دې میاشته کې عبادت، په دغه شپه فضیلت ثابت دی که نه، او په دې شپې کې عبادت کول ثابت دی که نه. ځینې علما، ځینې خلک په دې کې یکسر د دې فضیلت ثابت نه بولي، بدعت ورته وایي. ځینې علما بیا په دې شپه کې، ځینې خلک هغه په دې شپه کې داسې شیان ثابتوي چې رسول الله نه دي کړي. بهرحال اول خدا چې د دې شپې فضیلت په اسلام کې سته که نه. قرآن کریم کې یو آیات انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا كنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم. د دې آیات په تفسیر کې مفسرین، اکثر مفسرین دا لیکي چې دا آیات الله رب العالمین د شب قدر په باره کې نازل کړي. الله تعالی وایي انا انزلناه فی لیلة مبارکة، قرآن موږ په یو مبارکه شپه کې نازل کړی دی. انا كنا منذرین، د دې دپاره چې خلک د الله د عذاب څخه وویرو. یفرق فیها یفرق کل امر حکیم، په دې کې الله رب العالمین وایي د هرې معاملې فیصله کیږي. ځینې علما وایي چې دا میاشت، دا آیت تشریف د شب قدر په باره کې چې د رمضان المبارک د روزې په میاشت په دې اخیر اشاره کې راځي چې لیلة القدر ورته وایي. اکثر مفسرین دا وایي، لیکن حضرت مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن تفسیر کې لیکلی دي د حضرت اکرمه رحمه الله په حواله باندې چې دغه آیات د شب برات په حواله، د لیلة البرات د شب برات په حواله نازل شوی. ځکه په دې کې دلیل مخته دی فیها یفرق کل امر حکیم، په دې شپه کې الله رب العالمین د تمام معاملاتو فیصلې کوي. بیا حضرت مفتی شفیع رحمت الله علیه د معارف القرآن یو دلیل په تور باندې د روح المعانی په حواله باندې یو حدیث د ابن عباس رضی الله عنه څخه نقل کړی دی چې هغه وایي ابن عباس رضی الله عنه د نبی علیه السلام حدیث نقل کوي چې په دغه شپه باندې د پنځلسي په شپه باندې، شب برات په شپه باندې الله رب العالمین د انسانانو د رزق، د مرګ او د ژوند فیصلې الله تعالی په دې شپه باندې کوي. په دې شپه کې لیکي، بیا په شب قدر کې و فرشتو ته هغه حواله کوي. دا د دواړو اقوالو په مابین کې یو مابه الاجتماع، یو اتفاقی صورت چې د انسانانو اعمال، د انسانانو د رزق، د روزي فیصلې الله رب العالمین په شب برات د پنځلسي په شپه باندې لیکي. تحریر او لیکنه په هغه وخت کیږي، او په شب قدر باندې بیا په لیلة القدر په رمضان مبارک کې د فرشتو په حواله کیږي. بهرحال علما لیکي چې د دې شپې فضیلت ثابت. اوس په دې شپه باندې الله رب العالمین د ډیرو انسانانو ګناهګارانو بخشش کوي. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي، د نبی علیه السلام حدیث نقل کی، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې انا عائشه رضی الله عنها قالت، حضرت عائشه رضی الله عنها وایي نبی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتانی جبریل لیلة النصف من شعبان. نبی علیه السلام وایي جبریل امین یو وار د پنځلسي په شپه باندې مال راغلی او بیا ما ته وویل فقال هذه لیلة النصف من شعبان، ای الله پیغمبره دا د پنځلسي شپه ده دا نن. ولله فیها عتقاء، د الله رب العالمین په دې شپه باندې ډیر خلق جهنميان آزادوي. ولله فیها عتقاء من النار، بعدد څومره انسانان په دې شپه باندې د پنځلسي په شپه الله رب العالمین د جهنم څخه آزادوي، بعدد شعور غنم کلب. نبی علیہ السلام و جبریل ما ته ویل الله رب العالمین دومره انسانان د جهنم څخه آزادوي، خلاصوي، لکه د عربو یو قبیله د بنو کلب. بنو کلب د عربو قبیله پسونه ډیر درلودل، دا میږي وزې ډیر درلودل. جبریل ما ته ویل چې دومره انسانان جهنميان الله رب العالمین د جهنم څخه آزادوي لکه د بنو کلب د پسو، د وزو وړي او بیاشتان. څومره د یو پسه څونه بیاشتان، د ټولې قبیلې چې څومره پسونه دي، وزې دي،
د دې ټولو پسو د وزو د بیشتانو په مقدار الله رب العالمین د 15 په شپه په شب برات په شپه باندې الله رب العالمین جهنميان ګناګاران هغه ازادي. په دې وجه علما وایي و دې شپه ته شب برات په دې وجه ورته وایي چې براءت منه ازادي. لکه وایي پلانې سړی بری سو په دې مقدمه کې مجرم بری سو په دې شپه باندې الله رب العالمین د بنو کلاب د پسونو او علماء تاریخ لیکي چې دې قبیله د عربو بنو کلب د هر سړي سره به په سوو ځینې انسانانو سره به په زرو پسونه ورسره پسونه وزې به ورسره وي. هغه کم سه کم 1.5 سل د هر انسان سره د هر هغه د دې قبیلې. نو حضرت جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ما ته ویله چې په دغه شپه باندې الله رب العالمین د بنو کلب د وزو او د پسو چې څومره بیشتان دي د هغه بیشتانو په مقدار باندې جهنميان مجرمان الله تعالی په دې شپه باندې بری کوي. براءت په دې وجه شب برات ورته ویل کیږي په دې شپه باندې. مګر نبی علیه السلام فرمایل 6 کسان چې دي هغه په دې مبارکه شپه باندې هم الله نه معاف کوي. 6 ګناګار 6 جرمونه داسې دي 6 کسان چې الله په دې شپه باندې نه ازادي. کم 6 کسان دي حدیث الفاظ دي ولا ينظر فيها الى مشرک. یو هغه سړی چې د الله سره په ذات او صفات کې شرک کوي خیر او شر عزت او ذلت کامیابی ناکامی اولاد بی اولادی بیماری صحت دا د الله د طرفه دي د اولاد د مخلوق سره غواړي. په دی وجه دې ته شرک ویل کیږي. کم سړی چې شرک نه کوي شرک کوي په 15 په شپه د شب برات باندې الله رب العالمین دې ته معافي نه کوي. دا یو. او دویم ولا الى مشاحن الله رب العالمین ولا ينظر الله مغفرت خلاصه کوي الله نظر نه ورته کوي. کم سړی چې شرک کوي ولا ينظر الله تعالی الى مشاحن کم سړی چې د مسلمان سره کینه او بغض لري په معمولی خبره باندې په کلو د خپل مسلمان ورور سره سلام باندې یو. ولا الى قاطع رحم رشتہ داران دي خپلوان دي صله رحمی نه کوي قطع رحمی کوي. د دې قطع رحمی کولو سره د خپلوانو سره خپلولي کاټي په نڅ باندې دې ته الله رب العالمین په دې شپه نظر نه کوي. او څلرم ولا الى مسبل هغه سړی چې د خپل پیسې در بډکو لاندې پرتګي در بډکو لاندې پیسې او لباس لاندې تکبر پکې. ځینې علما وي متکبر سړی ځینې علما وي در د شو در بجلکو در بډکو لاندې هغه پیسې هغه نن سبا دا پیشن دي په پرتګي ورځ جوړ کړي پیسې در بډکو لاندې دا ګناه ده. دې سړی ته الله نظر نه کوي. ولا الى عاق والدي او بل په شب برات د 15 په شپه باندې چې الله په لکونو انسانان معاف کوي کم سړی چې د مور پلار نافرمانی عاق مور پلار چې ناراض. حدیث کې راځي رضا رب فی رضا الوالدین د رب رضامندی د والدینو رضامندی ده. والدین راضی رب راضی والدین مور پلار ناراض رب ناراض د عرش خدای ناراض. په دې وجه نبی علیہ السلام 5 هغه کس دی چې د مور پلار نافرمانی په دې شپه باندې هغه تم الله معافي نه کوي. او شپږم یو روایت کې راځي مدمن خمر هغه سړی چې شراب عادي وي شراب خوري. او یو روایت کې راځي زناکار چې د زنا عادت کوي واده لري او د بل د لونو د خوندو عزت او ناموس اخلي زنا او بدکاری کوي. قرآن کریم کې الله تعالی دا نه دی ویلي چې زنا مکوي بلکې الله تعالی وایي زنا ته نږدې لا مورځي ولا تقربوا الزنا. الله تعالی وایي د زنا ته نږدې لا مورځي انه کان فاحشه ومقتا وساء سبیلا. زنا یو فحش کار دی او د خدای غضب دی او بد لار ده الله تعالی. نو ځکه نبی علیہ السلام یو حدیث کې راځي یو روایت کې چې شراب خور کم سړی چې د شراب عادي وي 15 په شپه شب برات د معافي نه کیږي. او یو روایت کې راځي چې کم سړی د زنا عادي وي د جنا عادي وي د دې په دې شپه باندې کې توبه د زړه د اخلاص وایستله الله رب العالمین توبه معاف کوي. بهرحال د شب برات د دې فضیلت په احادیثو کې ثابت دي. اوس دویمه خبره په دې کې په شب برات کې 2-3 خبرې په دې شپه باندې څه کول پکار دي. کم شی ثابت دي کم شی نه دی ثابت. په دې شپه باندې عبادت ثابت دي خو په مخصوصه طریقه نه. ځینې خلک وایي چې 12 رکعات نفل وکړه ځینې خلک وایي صلات التسبیح هغه المنځ په جماعت باندې وکړه ځینې خلک وایي په یو رکعت کې آیت الکرسی ووایه په دابل کې پلانې صورت. د دې ټولو خبرو ثبوت نشته. عبادت ثابت دي دا د الله رب العالمین او د بنده په مابین کې راز او نیاز دی چې څومره په پټه طریقه وي په خاموشه طریقه وي په تنهایی کې وي د الله په حضور کې ژړا او فریاد دي
لکه یو مجرم چې ماښام ورسي د یو چا کور دروازه په توره شپه ور وټکي او د هغو په پښو کې ور پرېوځي بیا ورته وزاړي فریاد وکړي نو هغه وایي د شپې زما کور ته رالی. دا عبادت باید سړی تنها وکړي یوازې وکړي الله په حضور کې جمکټه او اجتماع جوړول ماجتانو له راتلل په ماجد کې د صلات تسبیح جماعتونه کول په کور کې نارینه او زنانو د جماعتو د اول خدا دی چې د نفل منځ دا په جماعت سره صحیح نه صلات تسبیح کې د غي نوافل کې یو غنټه یا د شپې بهتره ده چې شپې په اول در 12:01 بجې پورې بيده سي بیا راکښینې د اخري هغه کې بیا عبادت وکړي د الله په حضور کې. بهرحال په حدیث کې د دې عبادت ثابت دی لیکن مخصوصه طریقه نه ډیرو خلکو مخصوصه طریقه هغه خپل کړي. حضرت علی رضی الله عنه سے روایت عن علی رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليله نصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. نبی علیہ السلام چې کله د 15 شپه سي شب برات سي د شپې قیام وکي عبادت وکي وصوموا نهارها په بل ورځ روزه نو یو خدای د چې په دې شپه باندې عبادت د مبارک شپه ده د مغفرت شپه ده د معافی شپه ده الله رب العالمین په حضور کې عبادت وکړو. دویم دا چې د بل ورځ د 15 ورځ روزه نیول علما لیکي چې صرف دا یو حدیث کې د 15 د روزې ذکر دی که څوک ونسی صحیح ده اجر لري ثواب لري لیکن افضل ادا ده چې 3 روزې سړی ونسی 14 14 15 یا 14 15 14 دا روزې انسان ونسی. نه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کومو لیلها د شپې عبادت کې وکي وصوم نهارها او د ورځې روزه ونسی. فإن الله تبارك وتعالى الله رب العالمین د 15 په شپه چې ماښام لمر پریوزي ينزل الى لغروب الشمس الى سماء دنیا چې لمر پریوزي الله اول اسمان ته راځي بلا کیف الله څنګه راځي بیا الله رب العالمین اعلان کوي فيقول الا من مستغفر فاغفر له یو څوک ګناه سم مغفرت طلب ولا است چې الله یې معاف کم الا من مسترزق فارزقه الله تعالی رزق غشتل ولا است چې رزق ور زیات کم الا من مبتلا یو بیمار ستا په یو مقدمه کې په یو پریشانی کې مبتلا او اخته سړی ستا فاعافيه چې هغه ته عفت ورکم هغه ته صحت او تندرستی ورکم الا کذا الله وی پلانې شي غشتل ولا است چې زی ورکم بیا اولاد است چې اولاد ورکم بیمار است چې صحت ورکم تنگ دست است چې الله وی پراخ رزق ورکم حتی دا در څه وخت پوری د غروب د ماښام د لمر پریوتو بعد الله اول اسمان ته راځي په شب قدر په شب برات باندې 15 په شپه باندې حتی یطلع الفجر د سهار پوری. ابن ماجه دا حدیث نقل کړي. بهرحال اول شپه خدا چې په دې شپه باندې مبارک شپه ده عبادت ثابت دي. دویم په دابل ورځ باندې روزه نیول دام ثابت دي لیکن افضل ادا دي چې ایام 20 دا 3 ورځې سړی روزه ونسی. حضرت عائشہ رضی الله عنها وايي قالت قلت يا رسول الله احب الشهور اليك ان تصومه شعبان یا رسول الله تا ته د ټولو میاشت دا دغه دی چې ته په شعبان کې روزه نسی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې و قال ان الله يكتب فيه على كل نفس ميته تلك السنه. نبی علیہ السلام هر سړی مرګ او ژوند زندگی الله تعالی په دغه شپه باندې لیکي. فاحب نبی علیہ السلام فرمای زده خوشوم چې زما اجل راسي په دې حالت کې چې زه روزدار یم زما روزه زما اجل او زما مرګ نبی علیہ السلام یې زدا خوشوم په داسې حال کې ماته راسي چې زه روزدار یم زما روزه. بل روایت کې راځي سئل نبی علیہ السلام سو چا پوښتنه وکړه ايو صوم افضل کوم روزه زیات افضل ده بعد رمضان المبارک د روزې د میاشت څخه علاوه دا نور کال کې کوم روزه کوم میاشت کې ډیره افضل ده. نبی علیہ السلام قال شعبان نبی علیہ السلام د شعبان روزه په دی وجه باندې د شعبان د برات په میاشت کې روزه نبی علیہ السلام ډیر نیولې چې څومره سړی زیات روزه خاص کر دا 3 روزه ایام 20 14 14 15. یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د 14 14 15 روزه ونسی دا دی لکه ټول عمر بر چې روزي لکه ټول زندگی چې روزه نیولې دي. حدیث دی عن جرير رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایي صيام 3 ایام من كل شهر د هر میاشت 3 روزې نیول صيام الدهر دا دی لکه صيام الدهر چې ونسی. او کم ایام 20 صبیحه نبی علیہ السلام 13 10 14 15. حدیث کې راځي فانزل الله تعالی الله رب العالمین د نبی علیہ السلام خپل د پیغمبر تصدیق وکي په قران په آیاتو باندې په تصدیق ذلک فی کتابه
نبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام تایید په قرآن باندې الله کړی دی. قرآن کې الله تعالی فرمای من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. څوک چې یو نیکی وکړي الله یې په لاس ور بدلوم. نو نبی علیہ السلام حدیث راځي، پیغمبر علیہ السلام په حدیث کې فرمای، حضرت جریر راوی دی، اليوم ب10 ایام، یو روزه چې سړی ونسی دا د 10 برابر. قرآن کریم آیات نبی علیہ السلام دغه تفسیر بیان کی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمای اليوم ب10 ایام، یو ورځ د 10 برابر. نو 3 ورځې چې ونسی لکه یو میاشت 10 ورځې چې ونسی. په دې وجه باندې حضرات یو خدا چې دا مبارکه شپه ده، د دې ثبوت په قرآن حدیث کې سته. دویم دا چې په دې شپه باندې عبادت کول، د الله سره مغفرت او رزق او توبه او استغفار کول دا ثابت دي. البته په دغه شپه باندې مخصوص عبادت ثابت نه ده. لکه خلک ډیر خلک وای دون رکعتونه المنځ وکړه دا به وسی، د دې ثبوت نشته. ځینې خلک صلات کې تسبیح په جماعت انفرادي عبادت. دویمه خبره ده چې د نوافل جماعت درست نه دی، نفل په جماعت نه بلکې نفل چې دی انفرادي او یوازې کیږي. صلات تسبیح کی، نور عبادت کی، تلاوت کی، ذکر کی، دعا کی. بهتره ده چې د شپې د نیمایي بعد سړی راکښیني، د تهجد نصیب هم الله پاک وکړي. او بل اخیری خبره ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي در هغه وخت پورې مؤمن اعمال کامل مؤمن جوړېدی نشي چې هغه طریقه نه وکړي. رسول الله وایي کومه طریقه چې ما ورښولې، لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. تر هغه وخت پورې مؤمن جوړېدی نشي. رسول الله وایي چې زما چې څنګه طریقه او عبادت ورښولې دي هغه طریقه به خپله. په دې وجه پیغمبر علیه السلام چې کومه طریقه موږ ته راښولې ده، د نور خلکو چې د ځانه طریقې جوړ کړي دي هغه ثبوت نشته. د رسول الله طریقه هغه دا ده چې په دې شپه باندې انفرادي سړی عبادت وکړي. او بله خبره ده په دې شپه باندې توبه او استغفار، کم ګناهونه کم ده ذکر چې وسو هغه ګناهونه که په موږ کې هغه جرمونه هغه معافي واخلو، هغه د ځانه لرې کړو، د الله په حضور کې ځان صفا کړو. د شیطان عموما په داسې موقع باندې د شیطان کوشش دی چې مسلمان د اعمالو څخه لرې کړي، مسلمان په غیر ضروري شیانو په فضولو کې اخته کړي. ځینې خلک په حلواګانو یې ولګي، حلواګانې پخې کړي. اگر چې خیرات کول جایز دی، لیکن دا خو مقصد نه دی چې د شپه خالي د حلواګانو او د سیمیا او د ماچی او د جلبی او د دې شانو د تقسیم دی. نه، دا شپه د عبادت دې شي ته توجه ورکول الله رب العالمین. او بل اخیری خبر دا چې په دې شپه باندې په شب برات د 15 په شپه باندې ډیر خلک باقاعده دا یو فرض واجب رقم بولي، ټوله قبرستان ته ادرې ته ځي مړ ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول زندگی کې یو وار، په ټول زندگی کې صرف یو وار قبرستان ته تللی، بیا نه دی تللی. نو په دې وجه که د سنتو اتباع څوک کوي په ټول زندگی کې یو وار یو کال قبرستان ته ادرې ته ولاړ سي خیر دی، لیکن لازم او فرض دی نه بولي. انفرادي دی ولاړ سي، یوازې دی ولاړ سي، اجتماعي ولاړ سي. د نبی علیہ السلام د سنت په خاطر چې په دې شپه باندې یو وار نبی علیہ السلام قبرستان له خپل ژوندۍ کې یو وار تللی و، زه به دا سنت هم پر ځای کم قبرستان له ولاړ سم، لیکن فرض واجب دی نه بولي. هر کال تګ ضروری نه دی، بس یو وار په ژوندۍ کې ولاړی ثبوت هغه د نبی علیہ السلام سب ژوندۍ کې یو وار سوی دی. خو هر کال قبرستان و ادرې ته تلل فرض واجب لل، که څوک نه ولاړی هغه باندې بیا الزامان لګول، هغه ته بيدینه او هغه ویل سنت پرې شوی، دا خبرې درست نه دي. په ژوندۍ کې یو وار سړی ولاړی کافی دی. الله رب العالمین څه ویل څه واوریدل، په دې باندې د عمل کول توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.